ولسمشر د کابینې په اړه تازه څه پریکړه کړې ده. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. د کابینې په غونډه کې ولسمشر غني وویل د سولې مذاکراتو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي او د حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ډاډ ورکړی چې د سولې مذاکرات به ژر پیل شي. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي په دې غونډه کې د عدلي وزیر د ملکي هوایي چلن قانون د ځینو مادو د تعدیل د لغوي او د هغو مجدد انفاذ د رسمي اسنادو د ژباړې او تصدیق چارو قانون د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو، د عسکر جزایي اجراتو قانون د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو، د ښاروالۍ او قانون 3 مادې د 3 جز د تعدیل، د نفوسو د احوال ثبتولو قانون، د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو، د دولتي شرکتونو په قانون کې د وړاندیز شویو تعدیلاتو، د مترولوژۍ قانون، د واټ ترانسپورت تنظیم قانون، د عامه او خصوصي مشارکت قانون د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو، د قانون د ځینو مادو زیاتولو او لغوي، د مخابراتي خدمتونو محصول قانون، د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو او د مخابراتي خدمتونو تنظیم قانون، د ځینې مادو د تعدیل او زیاتولو طرحې غونډې ته وړاندې کړي. کابینې له بحث او غور وروسته له نفوسو د احوال ثبتولو قانون په ځینې مادو کې د تعدیل او زیاتولو طرحې په ګډون په تابعیت تذکره کې د مور نوم په درجولو سره یو شمېر مخکې ذکر شوي طرحې تایید او تصویب کړي او د یو شمېر نورو وړاندې شویو طرحو په اړه یې اړوندو دولتي ارګانونو ته مشخصې دندې وسپارلې. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.